پردي خلک بدل د سترګو نه دونه وخت نه کوي لکه دا بې تربیته اولاد چې بل کوي او پردي خلک بدل زړه له دونه درد نه درکوي لکه دا بې تربیته اولاد چې بل درد درکوي. هم په علاقه کې یو کلی دی ګاډ ورته وایي هلته مونږ تللو ما داسې موضوع کې د پلار د احترام یو حدیث وچلېدو هغه میک لګېدلی او ټول کلي ته آواز رسېدو بوډا سړی ناسته په ختم نه راوننوتو په اظهارځای ما ته مخامخ و ضعیف ما په ډېره کې رالو چې دا دومره بوډا سړی ولې راوستې دې ختم لا اواز خلاص هم رسېدو دا په وجود کې طاقت نه و هلته کېناستو په اجازه چې دعا وشوه ختم وشو ما ته چای دا بوډا سړی په تاسو راغلی زه پسې لاړم زما نه په رنګ و نه په نس پاسېدی نه شوه کسانو پاسه ما ته را تر غاړه وتو په ډرک ډرک اما منتونه بابا مه ژاړه خیر وشي بڼ وله ورکړې کښېنې نه اوښکې مو له پاکې شوې ما ته بچي بېله راغلی نه دې چې مړي نه به یې وغورځوه چې ته چېرته ځې که نه ټولو خلکو ته منت کوه چې د سپین ږیرې پلار زړه نه ژاړه سپین ږیرې پلار ته ډېر درد رسي دا د بې تربیته اولاد دي پیسې هم ګټي دي کورونه هم جوړوي په جسمونو به چېرته نه خوشحالېږي چې الله ماله 2 جسمه را کړي الله ماله 15 جسمه را کړي الله ماله 10 جسمه را کړي دا د خوشحالۍ خبر نه ده او خو دا ده چې نیک شي ستا په دعاګانو ستا په تربیت باندې او نیکانو خلکو ته یې حواله کړه ما ورسره لوس کړه ما ستا پیغام به زه د سوات کوڅې ته رسوم او خدای پکې په سمنځ کې راولي ما باندې زموږ طرف ته وکیلی دی هلته ما دا خبره ورته زما سره سړی میلاو شو ریټایرډ انجینیر و د ګورنمنټ ما ته ویلي چې په هغه بدقسمته پلارانو کې و پلار دی زما بچي زما سره زما په جایداد باندې شوي زه ژوندی یم زه هلته خلکو ته یم زه د پلار په مال کې د چا حصې نه یم حصه خو خدای په میراث کې پاږي او میراث هغې مال ته وایي چې سړی مړ شي پلارانو سره د ویش کیسې کوي زما بچی نن ما ته وایي او تعلیمونه کړي دا نه چې نه دي کړي تعلیم یافته ما ته وایي چې د هندو مخ ته کتل زموږ وخت استاد نه دی هم خوشحاله و چې الله ماله جسمونه راکړي ما ته اقرار وکړي دا غلطي مې کړي نه را سره د نیکوالي فکر و نه مې نیکانو خلکو ته حواله کړي دي نه مې د نیکانو خلکو مجلسونو کې کړي هم په کلي کې یو سړي په جرګه کې وویل پلار سره وران شوی ما ته ویل چې دی مړ شو که نه وی دی به زه د یهودو په شان په ولاړه پخوم وی دی د ملاس د پخولو قابل سره